سبا به د 19 کلونو اسیا جام په متحده عربي اماراتو کې پیل شي چې لومړۍ لوبه د افغانستان او بنګلادیش 19 کلونو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. په دغه 19 کلونو اسیا جام کې 8 لوبډلې ګډون کوي چې د یو بل پر وړاندې به لوبې ترسره کوي. د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله به سبا په اسیا جام کې خپله لومړۍ لوبه د بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. که وګورو په دغه اسیا جام کې هم ډېرې قوي او پیاوړې لوبډلې شته، داسې پاکستان لوبډله، هندوستان لوبډله، بنګلادیش لوبډله، سریلانکا لوبډله، متحده عربي امارات لوبډله، هانګکانګ لوبډله، نیپال لوبډله چې د یو بل پر وړاندې به لوبې ترسره کوي. انشاءالله د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله به په خپل ګروپ کې ښې سیالۍ وکړي. تر دې مخکې هم افغان ځوانانو په درې اړخیزه سیریز کې ډېرې زبردسته بهترینې سیالۍ ترسره کړلې چې په دغه درې اړخیزه سیریز کې افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات لوبډلې ولوبېدلې چې د افغانستان ځوانانو ډېرې زبردسته سیالۍ ترسره کړلې. داسې پاکستان ته هم ماتې ورکړلې، متحده عربي اماراتو ته هم ماتې ورکړې چې د درې اړخیزه سیریز لوبلړۍ افغانستان لوبډلې وګټله.